د قوم رعایا تاسو ته پته ولګي چې باچا د دې دنیا نه رحلت وکړو د هغه غم د بیانولو نه دی دا ټول باچاهت او دا ټول ملکیت موږ ته پاتې دی خو زه دا په یوازې نشم سمبالولی د دې دپاره موږ له پکار دی یو غټ او زورور بادشاه زه به سره زموږ د باچا د خدای د سر خلاص کړي چې څه شرمونه په دې محل کې ساتلي دي چا پکې څه ګډې وړې وي خدای شته کوسیم وي وزیر با تکبیره ویم تا له الله پاک څونه حسن درکړی دی هر څه په تا ته پلي دي توهین به نه کې خدا ته ووایې صفه سالاره ها چې په موجوده حالاتو کې د باچا د مرګ نه پس د کلي ولس او د باچاهت د باډرو څه حالات دي ویم حالات ډېر خراب دي بېګم حمله شوې وه خو زما حسپیان چې کوم هغوی مقابله وکړه خو وایي دا غم ما تازه کوونه نو تا ځکه دا خبره واچوله او نه مې راته وکړه صفه سالاره ځان سره ټوپک اوچت ونیسه دا خو چوټه اوس نه لګوي لګوي خو کله ناکله ملتین دوشه کنه چې دا چیټه مانی لګول نو یو ډزم دل نشم کولی چې چیټه زو لګوم نو پرې غونډه دنیا نه راتمبېږم چیټه فریده ملک بریاړې ګړې نشي رعایو او زما د قوم سرمایو تاسو ګورې ښه کلک اوسئ او بروسې مه بېلئ ځکه دې تخله به زه یو باچا راولم ځکه ما بېګا دا فیصله وکړه چې زما دروازې ته نن سهار هر سړی ولاړي هغه به په دې تخت کېنو خو دا راته وایي چې وینځه څه شوه وینځه باچا مړ شو وجاهد ولیدل چې باچا به د مخه نه راووت نو ما له به یې روزانه 50 اشرفې راکولې تا سره خو مسار کې سل وي دا 50 باندې پټولې نه بیا رانه هغې ښځې راکولې خو یو بله خبره وزیره با تکبیره چې څه پیسې غلاګانې به کومې وینځې کولې نغدار په دې پټپه کې به یې پټې ساتلې دا خو د جرنده کړي لور ده باچا پکې دې کیسه لیدلې چې دا یې د دې ملکیت وینځه جوړه کړه وزیره با تکبیره خفه کېږم خو یو بلا راپاسې بلې ته وایي چې بو خو دواړه شرمونه خو یې که نه ډېر سپکې خبرې کوې دا هغه پړې دي چې باچا به واچولې او روان به خو پنډې چاودلې وه درځې مخکې ماته وسلین راوړه بې وسلینو تلې د زړه مې کار نه کوي بس وزیر صاحب ورسره په دې وزیره با تکبیره ویم جانه مو دومره به دې ښکاري خدای شته تخته باندې به دې ښکاري صفه سالاره زندان ته به دې واچوم ملکیت زما په حواله کې دی بس مه کوه صفه سالاره دا خو زمونږ وزیر دی نور نه جاړم دا به سوال او ساتم خو اوس زما د نوش زما د خوب او زما د طعام وخت شو خو د هغې نه مخکې دا فیصله غونډ رعایه واورئ چې سبا د نور د سیرې نه پس په دغه د محل دروازې مخې ته چې هر څوک ولاړي هغه موږ د دې قوم او د دې ملکیت او د دې باچاهت باچا ګرځو نو سبا د نور سیر ته انتظار کوي چې نوی باچا وټاکو او وزیر با تکبیره بېادبي دې معافي خو چې ګورې بدرنګ ني هر څه یې پړه تېر کړه ځکه چې باچا غم دی خو زه به دا پړ یوسم او سبا ته انتظار کوي وینځې راځه ما سره وزیره با تکبیره یو خبره کوم خبره شي وایه ویم غوړیم ډېر زیات ګران کړي دي په 400 شپو باندې شو کیلو دا به څه کوو باچا مړ دی دا سپکې خبرې مه کوه کښېنه قوم دې مړ شي خو باچا به ټاکم وزیرې نه رښتیا وینځې هر سره نه خطا دي باچا نه دي مړ لاس راکړه بس دغه بار مې دې اوس دې وینځې ته وګوره دې وزیر ته وګوره داسې څه شرمونه دي بس په دې محل کې دي څه به ووایو نو الله دې پکې رحم وکړي دنیا لیوانې دې کړم دنیا د شپونکي نه پونکي ته راپرېوتم خو هېڅ وډه مو نه کړه ټولې ګډې بېدې رانه په جنګ کې غرق شو
زما نیکه شپونکې زما کڼ نیکه شپونکې زما ډېر نیکه شپونکې دقه یو چیلې مې په دې دنیا کې پاتې شوي دي دا یو چیلې دی هلکه راځه نور خاص هم پکې دی نشته او جنګ شروع دی ښه درته پته ده بیا به د رزق درک نه لګي نو داسې کار کوم چې د باچا د مخل کې پنالو پیټ وې راځه چې ځو نور زمونږ زندګي هسې هم ګرانه ده شفا سالار او غالبا دا چې کوم کس ولاړ دی دا د بادشاهت قابل دی یاره د شکل خو نه ښکاري خو ځه نو مونږ چې کومه خبره کړې وه د هغې مطابق په خپل ټایم دی ولاړ دی اوس همدا زموږ باچا دی تاسو دننه دی وینځې ما سره راځه راځه میرزا غالب صاحب وینځې همدا زموږ د دې وخت د دې ملکیت بادشاه دی نه د باچا نیم ناریم کلمې مې چینګېږي دا راته ووایه ځوانه چې کار څه کې کار خو دې د شپونکې یم او ټولې ګډې بېزې رانه په جنګ کې قیدیانې شوې خو غرونه مې ډک دي اوس هم ها ای شپونکیا یا خو ډېر خوش قسمته او یا د سره د مور پلار دوا ده ځکه چې پرون زموږ بادشاه مړ دی او زموږ دا فیصله شوې ده چې څوک هم سهار کې د نور د سیرې د اورېدو سره ولاړ نو هغه به زموږ د دې ملکیت بادشاهي نو ته زموږ د دې وخت بادشاهي حکم کوه باچا صاحب دا دې سوی دا دې یو پړک رانه وباسه په دې ما نه بادشاه له موږ سپېړه نشو ورکولی شوشتې دې رانه وباسه یو پړک دا یو ګاز ورکه ورکه یو بس څنګه چل دی ویښې کوو دې ما خو یې که زه خوب وینم د خدای ظالمانو خو دا خو رښتیا دي رزق درک رانه ولګوې ډېر ناریم راځه چې په تخت دې کښېنو که بله سفیره غواړې خو چې درکړي نه نه بلې اجازت لا نشته ټوله شپه مې مزل کړی دی چې وګوره دغه ډې کې خو فرق نشته داسې مه وایه دا د دې ملکیت وینځه د باچا سلامت راځئ راځئ چې ځو راځئ باچا سلامت ډېر سوړ ویندنې دي صبح سلام جی د نوې ورځ نوې سهار دعا کوه چې بختور شي موږ پورې یاره میرزا غالب صاحب یو خبره کوم وایه د دې چې کوم مخکې باچا و هغه ډېر ښه انسان و چې دا اوس کوم راتلونکی دی الله دې پکې خیر واچوي بالکل الله دې پکې خیر واچوي کښېنه کښېنه با ادب با ملاحظه پسې نن د دې ملکیت نوی بادشاه دې محل ته راتلونکی دی نو با هوښیار با ادب باچا سلامت دی خپل شاهي تخت ته راورسي ښکته کې باچا سلامت دا تخت ستا انتظار کوي په خپل تخت تشریف فرماشه آره دا چې دې مخل ته ورډالم بچو مونږ هم په کاڼو او په غرونو کې ټوټه وګورئ ډېرې کړي وه کوم ډاګه کښېنم په ملا کې م سک شو بس کښېنه په تخت د پاسه خوش اسمانه بره کښېنه ډېر سپک سړی و خلک یې راوباسه خبرې مه کوه غالب بس ته د دې ملکیت باچا یې کښېنه هغه باچا عظیم بالکل دی واسه بیا که نه ولې باچا نه ښکاري خو ډېر لږې راته ښکاري چې چا ورته دعاګانې کړي دي خدای شته کو ښکاري نه بس په سالار صاحب په خپل لاس کې دی تاسو د دې ملکیت بادشاه وګرځېدی موږ ته څه حکم دی باچا سلامت فرمایې نو خوله فرماشه لومبي حکم خو دا دی چې زما پسته ډېره خوښوي پسته دې حاضر کړی شي پسته دې حاضر کړی شي پسته شته چې په سالار پاسه پسته ولا وړه ها پسته ول ورشه تاسو دا په کور کې وینځئ هر سره وړه ودرېږئ چې په سالار راشه
تبارزي وتفصلون بدري وته بس دا د دې وخت بادشاه دې دولې وخه څنګه دمم روسي دا وزیر با تکبیره وایا صفائی ډېر زیات دادی ډکه دې راوستې دي بادشاه سلامت دې خبره مکوا پستانه له بادشاه سلامت لا ها راوړې مې ولا وشو چا به در کاوه اسی وزیر به تکیره دا پرشته د محل مخه ته ولاړو کنه عمده ولاړ وسه وکه دا پسته مرغونه راوړه خفکیږه ما دا خو ته منکر لوړې خو تاسو فرمایش وکړو سکه لاس ته خورې شه دې پریدا دې چې خپل ګراس څه بساله ډېر وږي بساله کینه ورته کینه ورته کینه ما بتا دې وځلګه پاتې بادشاه سلامت حکم څه دی حکم تر به ګور لټ راوړه لکه وای چې راکړی وای خپل خارخ کوي دا غلط څه ویم ډېر اوږدې تغییرات ښکاري غلی شه وینه وړي ها څه حکم دی هغه وینډه ډټوا وینډه رما ټیلی راوړه رما ګلپام دی ګلپام ټینګې بچي اوس خو راته باټې میلاو شوه هغه خرو باندې اورېدلې چې پته نه لګي چې څوک یې نه بادشاه سلامت څوک وینډې دا چیلې پټ پټینځه زره حضور وینځه او چابه دا لکه ځان وینځه ها بادشاه سلامت د حکم تعمیل خو شو مړه داسې حقیقه مو خو یم دونه سپک دت دی که نه چې دا رقم ځای دی چوپ شه دا زما باره کې شوې اسم دی داسې مسالار دی دا د ټول دا چې کوم باډر دا دی ساتي باچا صاحب موږ ته حکم وایه حکم دا دی چې په ملک حالات څنګه دي ملک حالات خو ډېر ښه دي خو دا ستاسو حالات څنګه دي دا دې څه وایي دا دې دا خو زما عادت دی موږ هم تاسو ته وزیر باټپیا دې چوپال سړی رانغلو کړه یو یې پټ کړه دې زندان ته ولېږې چې په سالار ځان سره بوځه ځه وزې د محل نه دې زندان ته ولېږه موږ راځو لاس دې کټ کړه دقه وزیره لاس دې کټ کړه ما دې پکې څه پرېښودل راځه چې زه ولامبوم ښه دلته ودرېږه دلته ودرېږه لامبوم دی ښه اول دله خپل زور دله وکړمه بیا به د لامبومه ښه د تخت دومره زور ما نه و لیدلی باچا پسته خو راکړه پسته راکړمه دا چې کاري چې پسته خو ختمه شوه که نه او دا هډوکي پاتې دي نو دا هډوکي به ځان له په چټوټي وټټې په چټو کې په چټوکي دې وټټول دا دې ډل کو میده دې که او بیا دې خولې ته ور واچو دا تلې به راوالي او دې خولې ته به یې ورسم کړې ستا معده کې جراثیم دي بیا خو راکړه که نه ځان له وټکوله بس ښه ډانه لاړه د چیلي خیال ساته ته بېغمه شه وډه وډیره تشوي اگر دا ته وینځي که نه چې چیرې دې ولمبو او ها دا خو دې غټ کار وکړو خو دې خوښې که نه چې دا باچا مو ولمبو یاره باچا به ولامبو او غټ کار به وشي زه راځي زوله ده راځه بادشاه سلامت کوم دې چوکام نه څه هم نه راځي کینه ته تخت تشریف فرما شه بادشاه سلامت وینځي هغه کیلې پاکې انځلې دي نور څه حکم دی د ملک دپاره ملک سره به ګورو د هغې نه بعد وټه جوډر کوم کرلي جوډر وټه واچوې زما د چیلي ګلپام جوډر خوښ دی وزیره دا دې څه ګډې وډې وایي دې چیلي کې څه کمال ماته ښکاري بس ګیا ورته واچوې د حکم تعمیل دې وشي چیلي ته د ګیا واچولی شي چې په تیاره ورشه وزیره باټپیره داسې کار وکړه چې زما دا واسکټ خیرن شوی دی تقریبا د 2 میاشتو راسې ما په غاړه کړی دی ما له د بل واسکټ انتظام وکړه واسکټ وباسه غالب او دلې ورکا وباسه
واسکټ ورکړه زر ناجیز دی. ورکړه زر ورته باچا سلامت حکم دی درکوا یره جی دا بدن ورتش ته چیلو د ګړو بنتي زی خفه کېږه دا مله را په ولې څخه کوي او وزیر صاحب خیر دی خیر دی دا ستا مخ سره نه لګي گیا وته واچوه زما زړه زړه نشته ها بیرته سړیږه شابه سړیږه مزه کنه نو نه سپکدت بادشاه راغلی دی سړیا کله وایي چې زور وکړې کله وایي گیا وته واچوې ځه اخوازه شابه را کنه پکه خلخته دی نو زه سو نو دا کاني سره نه لګي شیوی وزیر باتا پیرا بادشاه سلامت گیا مې وته واچولیا باچا سلامت د چيلي لپاره نه مګر چيلي د بسر کې ټولي د ملک لپاره بل حکم څه دی جمع دی یاره مشت سره به ګورو داسې کار وکړې چې مال را ونډې انتظام مال مې رښتیا چیلي له بیا ټیټ ونډه ورکړې مرزا غالبا واسکټ خو دې روخ کو الله دې خیر کړي د کمیس تر نو باسي خېټه را تخکار خو کمیس په دل زره وزیر نو باسم ټیک ده غلو دیګه تاسو نه ما بیا ټوخي نو کو چيلي ته ونډاو کې کل وتا واچوي چيلي او چيلي ښا مخکې وایه باچا صاحب نو زه حاجی په سیر سپاټه وځو جی مال داسې کار وکړې چې ښه ډېر ګوپیان نوړې ګوپیان یا سره د محل غیر چاپیرا باغ ته ځو زه چې ځو وې ځو پړې راواده پړې راته واچه دا په لاره به واچي جی یو خبر راته یاد شوړې ګچپ هم لګو باچا صاحب وایه خو دا راته ووایه چې هغه کوم یو تیز دی چې پېشته او په سر ګرځي یا مرزا غریب صاحب ما ته خو دې ښکاري بس خپل دې کټ کوم حق شي څه خو خو ګرځي کنه او زه د محل ما کوم د سوال جواب په پیدا کړا ده په ډاړو کې د شپو کوم نو خپلې خپلې خپې را روان شم پانی واچوا راځي جی وزیر مونږ به ایثار تاسو یې ساه شه مونږ به وګرځو داسې نه په سور سور ځای سور باندې مرزا غالب صاحب خفه کېږه مو خو دا سړی ته بل رنګ ښکاري یاره ما ته خو دوی مخلوق ښکاري خو ځکینه باچي سپکو ته پاتې شوه باچا سلامت دا تاسو د باغ په دې د دیوال ولې رااله وزیر باتا پیرا دا مې په زړه کې د عشق غنندارې را پیدا شوې زما یو جنکۍ خوښه او ډېره ساده وه ټک حساب زوړ دیوال باندې به پلی باندې راته ټیټا کول زما هغې سره عشق و لنده ناروغه وه روغه وه او تاسو عشق لړاو عشق یې لړاو نو عشق خو ړوند دي که نه تا ته پټه نیته خلک خاندانی نه وه خانداني وه وه هغوی هم دا ګډې بیدې سړو دی هلکه اوس یو شی وی باچا سلامت سپاهي راتلو واله دی السلام علیکم وزیر صاحب وایا سپاهي تاسو دلته کې په ګپ ورغلي یې او زموږ نیم ملک په بل ونیوه باچا سلامت ته باچا سلامت زمونږ نیم ملک مخالف ملک ونیو اوس په څه کوو ډزه شروع ده دې سره و ډزه ده یاره جي ډزه شروع ده ملک اړې ګړې شو دا چې کار دی ما باندې د چیلي اواز ولګېده هغه دې ټیم کې زور غواړي سپاهي ته حکم وکوئ چیلي له زور وکړه چیلي له زور وکړه مساج هم وله وکړه تېل هم وله وکړه چیلي او چیلي دا راته ووایه وزیره باټه پیره په دې محل کې دا غټ بول چا کړی دی حق دی حاجت یا دی دا داسې کار چې کله دا ملک حمله وکړي او دا ګړز ګړوز سیوا شي که نو دا د توفو دا ګړز ګړوز را نږدې شي زموږ محل ته نو سپه سالار له زور وکړي او دلته راشي زه چې زه راځئ جي دی بیا باټروم ته بوځه یاره جي څه حکم دی اوس حکم دا دی چې ما ورسوه تخله مې ورغه تخ راته یاد شوی دی راځه خدای دې بېرته دې باچا وباسي وي چیلي له زور کوه نو چیلي له پکې چا زور کړی خو هم سپک ډت دی نو څه وکړو ورسره ودرېږه که نه په غضب اخته شي مالک ته وایي زور والا وکړه وژنم دې والا ښه باچا سلامت د ملکیت لپاره څه حکم دی
مرکیت دپاره دا حکم دی نازلی وزیر باتا کبیره دلته دشمنان راورسېدل او تاسو ګپ نه کوئ وای دا ډېره خطرناکه شروع ده داسې کار وکړه کنه چې باچا سلامت څه حکم دی ملک خو ونیوی شو ما پټ کې ما پټ کې وای باچا سلامت حکم وکړه ملک یې ونیو حکم دا دی چې زما هغه چیلې حاضر کې ټول کمالات دي کړي ها دا والا اوس ګوره ها اوس وته ګوره ها باچا سلامت چوپ شه دې کې راز دی دې خوراکه باچا سلامت باچا سلامت څه کې زه نه لاړم باچا سلامت ډېر بېوقوفه انسان یې چې دا د باچاهۍ تخت او دا د باچاهۍ ملکیت ته پرېږدي بېوقوفه ډنې بېوقوفه تاسو خلک یې چې کس نه کس نه پېژنې او راولې او په تخت باندې کېنوې نو زه خو یو شپونکي سړی وم ناروم چیلې مې نارو اوس خو موچو او موږ دننه